نو دا د کندهار ارغنداب ولسوالي څونه ښایسته خوند کوي ویاله داسې ورته وګورئ دا خوندورې شنې شنې سایې دي ارغنداب نو ښایسته ځای دی په کندهار کې دا د میلې مشهور او خوندور پوینټ دی او سربند دی بلان دغسې پسې ځې تر ډالۍ پورې موټرسایکلانو والا ته وګوره چې په دونه تیز رفتار کې بیا دی پایم په پورته کوي د چپه لاس ته نو بس بالا ټوله دا تک شنه باغونه دي د ارغنداب خلک راځي وینې د دې سایو لاندې کښېني اصلا اوبه ښه خوند کوي د هر ځای چې دا په اوبو ښایسته وي ذکرا داسې خوند ورباندې اخیستی دی ورته وګورئ کوم خلک چې له خارجه راغلي نو هغو ته بیا نوم یې نو دا ځایونه چندانې خوند نه ورکوي هغه بیا ارغنداو ته راځي بس پنجوایي ته ځي ژړۍ ته ځي شنې پل باندې اوس اړی وینې دا اوښتو پل هم نه دی خو دی بس کوښښ کوي چې پر واړی وینې دا هغسې پر روان دی چې توت و ګرینګیچ و دا شیان ورسېږي یعنې دا د سړک پر غاړه باندې دلته بس توت هم خرڅېږي ګرینګیچ هم خرڅېږي کرار کرار روان یم ښه یخه خوندوره هوا راباندې لګېږي خوا ته دې بوزو اوبه څښلې د اکثره خلک فکر کوم د ډالۍ سره روان دي دا بیا سهار ډالۍ ته ځي یاد چې ظاهرشاه بابا اوس الله دې ده د جنتونو پر نصیب کې داسې یو غټ کار یې کړی دی نو دا ظاهرشاهي کانال چې جوړ کړی دی که دا نه وای دا خلکو به څه کوله اوس کومه خوا به وی دا اوبه دا هم ډېر خوندور ځای دی بس خلک راځي لمبېږي په ساحه کې هم خلک ډېر ناست دي وینې ټوله ناست دي وینې په دغه ځای باندې اکثره وخت بیروبار ډېر او دا غټ موټران چې دي دا بیا روان دي روزګانو دې ځایو ته یو ګړی چې دلته ورته ودرېږي هم ښه خوند کوي څوک لمبېږي څوک دلته بیخي ځینې خلک چې سهار راغلي هغه غرمه خوب لا کوي دا خړ غرونه دي خو بس دغه اوبو دا ټوله ساحه ښایسته کړې ده سلامونه ستړي مسئ بیا مو هم وخت بخیر نو اختریز میلې او سفرونه الحمدلله په خیر پای ته ورسېدله نو کور ته راورسېدلم تېره ورځ تقریبا د ماښام لمونځ مې په کابل کې وکړ نو حرکت مې راوکړ د شپې تقریبا 12 1 بجه وه چې راورسېدلم نو لار هم ډېره خوندوره وله نو نن جمعه ده راووتلم د خیره سره ارغنداب نو دا د کندهار ارغنداب ولسوالي ده چیرې چې میلهوال راځي بیا خصوصا د جمعې په ورځ باندې نو اوس دوبی دی په ښار کې په اکثره ځایو کې ګرمي نو خلک دلته راځي د میلې لپاره سوکه سوکه نو بس توت و زردالو و الوچي و ګرینګیچ و انګور و په عموم کې میوې هم پخېږي نو که څه هم نن به خاص شی نه وي ځکه وختي دی د میوو وخت نه دی خو دغسې ښه خوند کوي د ژمي د دوبي اولنۍ شپې دي ګرمي خاص نشته نو ښه ښایسته یخه هوا وي نو شاوخوا ګرځو د ارغنداب په ولسوالي کې راځئ نو له خیره سره تاسو هم دا زموږ نننۍ دغه ولاګ را سره وګورئ انشاءالله خوښېږي مو نو حرکت به وکړو د خیره سره داسې به ولاړ سو د دې دغه خواته سربند کې که ډېر بیروبار نه و هغې خواته به ولاړ سو که نو بېرته به داسې را وګرځېږو څونه ښایسته خوند کوي ویاله داسې ورته وګورئ دې شپو کې نو اوبه هم پرېمانه وي په ارغنداب کې سوکه سوکه نو بس الوچې دي و ګرینګیچ و زردالو و توت و دا شیان هم پسې شروع کېږي داسې به تر یو ځایه پورې ولاړ شو به زویا و ذکرا هم وګرځوم دوی ته مې په دا اختر کې داسې خاص منظره نه وه ورکړې نو ما ویل بس زه له سفره راغلم په خیر نن مو ارغنداو ته بیایم نو دوی راته وایي چې توت نسته ګرینګیچ نسته زردالو نسته نو خیر بلوارې به له خیر سره بیا په هغو شپو کې راسو د توتو په شپو کې چې توتو شانې بالا سوکه سوکه دغسې پسې د ارغنداب شان رسېږي دا موټرسایکل مو اوس ولیدی څنګه یې دلته راکاټ کوي سایو لپاره خلک راځي وینې دا خوندورې شنې شنې سایې دي
ارغنداو نو ښایسته ځای دی. په کندهار کې دا د میلې مشهور او خوندور پوینټ دی د کندهار د ښار د خلکو لپاره. نو دوی د ورځې په اوږدو کې چې ګرمي سي ارغنداو ته راځي، د لږ ډوډۍ موډۍ وخوري د غرمې، بیا چې مازدیګری سي لمر په لوېدو سي بیا نو ځي د دغه وخواته د عینومېنې وخواته. عینومېنه کې بیا په هغه اندازه سایې نشته لکه څونه چې په ارغنداب کې دي. مازدیګر چې بیا لمر ولوېږي بیا نو عینومېنه ښه خوند کوي. ګروپان مروپان هم زیات سي او بسکل والا خو دغه چمونه کوي نو نورې بس دلته بیا تاریکه سي ماښام ګروپانو شی نشته نو والا خوند نه کوي. مخته نو بس بیا ښایسته سایې دي او سربند دی بالان دغسې پسې ځې تر ډالۍ پورې. موټرسایکلانو والا ته وګوره چې په دونه تیز رفتار کې بیا دی پایم په پورته کوي، بیا ټک هم په کوي یو رقم. د چپه لاسته نو بس بالا ټوله دا تک شنه باغونه دي د ارغنداب. خدای دې وکړي چې یو د خوراک شی پیدا کړمه چې د زویا او ذکرات یې ور رانیسم. د بازار شان خو نو بیا بازار کې هم پیدا کېږي چې دلته یا الوچي یا داسې بل شی به نو نه وي خاص د الوچي و ماس یې کولې یم الوچې به وي. خلک راځي وینې د دې سایو لاندې کښېني. دا نو وختي راغلي دي فکر کومه اوس نو لمر ورته برابر سو بله ماپښین سو نو اصلا اوبه ښه خوند کوي. د هر ځای چې وي دا په اوبو ښایسته وي. ذکرا داسې خوند ورباندې اخیستی دی ورته وګورئ چې هر څو زه ورته وایم هم ذکرا کښېنه هنداره مه خلاصوه نو دا یې نه مني. ښایستې ښایستې سایې دي. دا بیا وینې دغه کلو ته دغه کوچني کوچني پلان اوښتي دي موټرسایکل پر راوښتی سي خالي او دغسې پیاده خلک پر راوښتی سي موټر نسي پر راوښتلی. دا اوس ګوره له هغې خوا بیروبار ځکه ډېر دی چې دا د ورځې سهار تللي دي جمعه ده نه دی اوس بالا ځي. دا چې څونه ماښام کېږي بیا لار هم بندېږي. اوس ځي ځینې خو بالا کورو ته ځي ځینې نو یوارې د عینومېنې ویزیټ کوي بیا پسې ځي کور ته. کوم خلک چې له خارجه راغلي نو هغو ته بیا عینومېنه او دا ځایونه چندانې خوند نه ورکوي. هغه بیا ارغنداو ته راځي بس پنجوایي ته ځي ژړۍ ته ځي نو هغو ته د سارا ښه خوند ورکوي ځکه په ښاریاتو باندې هغو خواته ورسوي. بل عموما په دوبي کې نو ښه خوند کوي اطراف ځکه اوبه یي شینګیايي میوې یي نو په دې خاطر باندې ښه خوند کوي سارا. هر ځای چې یو سایه وي یو څوک ناست دي خامخا. فعلا خو لا حمل دی هوا د هغو نه ګزاره کوي نو په دې جوزاو سرطان کې بیا ارغنداو هم داسې ګرمي لري یو رقم تف لري نه دی چې راسې د سړي ساه پکښې بندېږي خو بیا هم د اوبو د شینګیا دې ځای ته ښایست ورکړي که هر څونه ګرمي خلک راځي. دې کوچني پل باندې اوس اړی وینې دا اوښتو پل هم نه دی خو د بس کوښښ کوي چې پر واړی وینې دا هغسې پر روان دی. دا د موټر لپاره نه دی جوړ خو بس ور ور یې وستی نه دی. دې خواته نو دغه د خټ کورونه دي وینې چې توت و ګرنګیچ و دا شان ورسېږي یعنې دا د سړک پر غاړه باندې دلته بس توت هم خرڅېږي ګرنګیچ هم خرڅېږي په دې باغو سې راپورته کوي بس دا ماشومان یې اکثریت خرڅوي نو چې بیا په دې ویاله کې پرېمینځي بیا ښه خوند کوي چې یو میله پر وکړي لکه د هغې د وچې خولې میله هم خوند نه کوي. نو ما و زویا و ذکرا که بل شی نه کړه پیدا د بازار شان خو ډېر دي سلنټي و دا شان ته هغه هم خوند درکوي اوه زویه
کرار کرار روان یم، ښه یخه خوندوره هوا راباندې لګېږي. که څه هم موږ تازه له میلې راغلي یو، نو شینګیا مو په کونړ و، پروان و، کابل کې ډېره ولیدله، داسې خاص ورته تږي نه یو. یعنې دا شینګیا هغه ته هېڅ هم نه، دا د کونړ و، د جلال آباد و، د کابل ځینې ولسوالۍ چې ولې. خو بیا هم بس داسې ده چې دا میله چې یو څو ورځې ونه کړې، بیا دې زړه غواړي چې وایي خوا ته وتلی وای. او په ډېره ګرمي کې نو بیا داسې وي چې د ویالې پر غاړه باندې خلک ناست چې لږ یې ګرمي وشي، بیا یوه غوټه وخوري په ویاله کې، بیا کښېني، بس بیا چې وچېږي ګرمي یې کېږي، بیا ولمبېږي، بس په دغه یم ساعت تېري. څه ښایسته سایه ده، وینې دې خوا ته دې بوزو اوبه څښلې. مال په ذکرا بې ووینم، ذکرا څنګه دې بوزې وینې؟ ډېر ښایسته موسم دی اوس په ارغنداو کې، ډېره ګرمي هم نشته. بنده سوله لاره بیخي. ما غوښتل چې دا بغل ته یو ګړی دی باد ته ودرېږم، دی اوبو ته هغه لاره بیخي داسې دی چې تر ډېره ځایه پورې وینې موټران ودرېدله. نو دې طرف ته ښایسته اوبه دي، وینې خلک راځي د دې اوبو پر غاړه باندې کښېني. نو اوس لا ډېره خاص ګرمي نشته، بیا چې ګرمي بیا بیخي بېروباري، دلته خلک لمبېږي هم. نو ما فکر نه کوئ چې دونه ډېر خلک دي راغلي، ځکه داسې معلومېږي تر اوسه پورې اختر لا نه دی ختم. بسم الله به کو، چې کرار کرار به ولاړ شو. ډېره ښایسته خوندوره یخه هوا ده، خلک ناست دي وینې په دې ولې پر غاړه باندې. مازدیګري ټیم نو بس دا د کلو خلک هم راوځي دلته، دا د میله والو سره د دوی هم ساعت تېري، بیا خصوصا د جمعې په ورځ باندې. د اکثره خلک فکر کوم د ډالۍ سره روان دي، دا بیا سهار ډالۍ ته ځي. چې به تر یو ځایه ولاړ شو تر څو چې د لمر لویږي بېرته به راوګرځېږو. یو ځای به شوم شو، دا د ولې غاړې ته ذکرا به م شوه کمه چې ساعت یې تېر شي. ذکرا ډېره ګیله کوله، وایي زه دې یو ځای ته نه یم بوولې. بیا چې یو څه ولاړ سم بیا داسې وي چې لاره بند وي. چې ورته وګورې په دې راسته لاس کې دا ویاله څونه ښایسته معلومېږي. دا ځینې ځایو کې ډېره پراخه هم شي، ډېره خوند وکړي. یعنې خلک دغه دي لمبېږي. و لمبېږي خلک، ګرمي ده. نو زه چې هر وخت دا لو ولې ته راسم تاسو ته وایم، ما ته ظاهرشاه را په یاد شي، ظاهرشاه بابا. بس الله دې ده ته جنتونو پر نصیب کړي، داسې یو غټ کار یې کړی دی. نو دا ظاهرشاهي کانال چې جوړ کړی دی، که دا نه وای دا خلکو به څه کوله اوس، کومه خوا به وې دا اوبه. یوازې چې دا خلک ساعت ورباندې تېر دی، طبیعت یې ورباندې سم دی، دا څونه خوند کوي. موټران داسې تر ډېره ځایه پورې ولاړ دي، نو نه پوهېږم چې څه خبره ده. د هغه د ولي پر غاړه چې دي دا اکثریت دا د دغه درختې دي، د توتو. نو توت په ارغنداو کې بیخي پرېمانه دي. نو داسې وي چې دا بیا بیخي میله والو دا لارویان ډېر راځي، بس په اولو شپو کې دغسې شنه ټوله توکي سره
کنې چې سمې پخوالي ته پرېږدي دا بیخي ډېر توت دي. دلته چې بیروبار و نو فکر کوم دغه سوی و ټکر سوی و، غټ موټر د مخ خوا یې ولې و نو هغه مشکل جوړ کړی و. نو دلته هم ډېری خلک لمبېږي پر دې ځای باندې. دا هم ډېر خوندور ځای دی، بس خلک راځي لمبېږي. هر ځای چې ډېرې اوبه وي نو هلته خلک درېږي. نو یخ هم دی بیخي، دا ځینې خلک لمبېږي مګر زه پوهېږم یخ یې کېږي خو بیا هم لمبېږي. اوس د دې نفر ډېر یخ کېدی. هاخوا ته بیا خلک لمر ته ناست دي وینې، دې خوا ته هم ډېری خلک ناست دي وینې، دې خوا ته لا بیا هم څه سایه سته ذکرا ډېر اریان وي چې دا اوس څه کیسه ده چې خلک لمبېږي. هاخوا ته هم خلک ناست دي. نو پوهېږم چې څنګه په دې لمر ته ناست دي، لمبېدلي دي که څنګه. په دغه ساحه کې هم خلک ډېر ناست دي وینې. نو دغسې به کرار مخ ته ولاړ شو تر یو ځایه پورې، نو بیا لمر راسلویږي. ډېرې ښایسته منظرې لري نو د ارغنداب ولسوالۍ. موټر مې یو څه خراب ځای هلته ولاړ و، مخکې به یو ځای بیا ودرېږو چې یو څه پراخ ځای یې ماشومان به هم راشوه کم دوی به هم سیل وکړي. ټوله ناست دي وینې، اوس د اوبو د غاړې څه خوند اخلي. او نن بیا خوشبختانه باد هم دی، نو که باد نه وای بیا لا امکان لري چې یو څه هوا ګرمه وای، نو ډېر خوندور یخ باد هم لګېږي. نو دلته که بیا باد یي دوړه موړه شی نشته ورسره. او په ښارو په دې ځینې ځایو کې چې بیا باد یي هلته بیا دوړې یي. چې یو داسې ځای پیدا کړمه چې یو وارې تاسمه د یم تاکم، دا د اوبو سم خوند واخلي، د مازدیګري سم خوند واخلي. چیرې یو څه داسې پراخه ساحه یې هلته بیا د موټرانو لار نه وي. څونه موټرسایکلان ولاړ دي وینې. تاسو سیل کوئ نو زه به لار هم تعقیبومه. دا بیا کوچني بازارونه دي. نو دلته بیا دا میله چې دا ډالۍ ته ځي یا د دې نږدې شاوخوا کښېني، نو بیا د خوراک هر شی چې یې پکار وي، که ترکاري وي، که دلته کسابې هم شته، غوښې وو، ډوډۍ وو، مشروبات وو، یخۍ وو، دا شیان رانیسي په دغو دوکانو کې. دا نو بس یوه جمعه و بله جمعه د دوی سودا یي. دلته بل داسې بند رقمه ځای دی، دا اوبه چې بیا وتړي نو بیا دغه منطقو ته ورکوي. دا ځای چې بند کړي نو بالا دا ویالې ډکې سي، لوړې خیږي دا اوبه، دې کلو باندې تقسیمیږي. چې ورته وګورئ ډېرې اوبه دي د ډالۍ. دا نو ټولې د ډالۍ اوبه را روانې دي. دا هغه ساحه یو څه دلته بیا د اوبو چندانې ویو نشته، کنې موټر درول کېږي. ښه پراخه ساحه ده. زه خو هر ځای درېدی شم، خو چې داسې ځای چې ماشومان خوند ورباندې واخلي، زویا او ذکرا د لمر لوېدو په وخت کې بیا بیخي خوند کوي. څونه موټرسایکلان ولاړ دي وینې، دا ټوله بس دغه
بغل ته ناست دي لمبېږي م بس خوند ورباندې اخلي د جمعې په ورځ باندې. نو راشوه سوله مال دوی ته مې شیان میانم ور رانیول مال یو ګړی به د دې اوبو څخه خوند واخلمه. داسې ورته وګورئ ونه ښایسته اوبه دي او ښایسته د ناستې ځای دی بیخي خوندور. دوی خو نو بس چې راسي خامخا د خوراک یو شی غواړي. دا سړک غاړه ده موټران تېرېږي ډېره یخه هوا ده. توت پر دغه حال دی چې دروېش ټایمه شنه دي یو څه ګرمي لا غواړي دا چې اوس یوه هفته ښه سمه ګرمي سي بس بالا توت پخېږي. هر ځای خلک لمبېږي او هوا ډېره یخه ده نو نه پوهېږم چې څنګه خلک لمبېږي دې ته حیران یم څنګه یې یخ نه کېږي. دا ځینې خلک بیخي مستان دي یخ یې نه کېږي. داسې ورته وګورئ باد اصلا هوا ډېره خوندوره کړې ده ښه چې باد نه وای بیا به کېدای شي یو اندازه ګرمي وای. نو یو ګړی به د دې اوبو د غاړې څخه خوند واخلو د لو ولې د اوبو څخه بس نو ظاهرشاه بابا دې الله اډ په جنت کې واچي. یوازې دا د جمعې په ورځ چې د خلکو ساعت ورباندې تېر دی دا هم غټه خبره ده. نور زراعت خو پرېږده حیوانات خو پرېږده چې څښي نو خدای دې بس جنتونه په نصیب کړي. ما خپله لمونځ وکړئ نو خلک راځي اودسونه کوي. ما دلته لمونځ وکړئ ښه د سړک پر غاړه. نو اوس له هغې خوا خلک ډېر را روان دي کېدای شي ډالې مالې ته تللي نو زه چې روان یم په دې طرف باندې خاص څوک نشته. دا نو داسې خلک دي چې بس غرمه خوب هم کوي د هغه بعده بیا میله کوي. نو زه خپله غرمه بیدم سولم یو خو موږ عموما د اختر سفرونه وو نو خوب مو داسې سره بې ټیمه سوی وو نو غرمه مې خوب وکړ بالا له هغه بعد راووتلم ما ځه جمعه ده نو د ارغنداو به م ووینې نو سوکه سوکه روان یم مخ ته ګورو چې تر کومه ځایه پورې ځي تاسې راسره پاته سئ. دې ساحه کې هم ډېر بیروبار دي. دلته نو د سربند لاره ده. دلته به یو ځای ودرېږم زما په نظر دا ځای صحیح دی موټر هم درېدلی شي. نو چې سیف ځای موټر ودروي نو بیا د سړي زړه مطمئنه وي چې دا څه مشکل نشته ځکه زه د موټرسایکلانو والا څخه ډېر بیریږم په دې ساحو کې. ذکرات هم راشوه سه نو چې خوند ورباندې واخلې پر ارغنداو. ګوره اوبو ته راسه ور ونه لوېږې ښه نو راته سولمه داسې ورته وګورئ. دا هغه فکر کوم د سربند پل دی. دا ځایونه ما ته هم داسې دقیق نه دي معلوم خو په دغه ځای باندې اکثره وخت بیروبار ډېر او دا غټ موټران چې دي دا بیا روان دي روزګانو دې ځایو ته روزګان ته ځي. په دې ساحه کې هم خلک ناست دي وینې او دغه ساحې خو نو مه ښوروه دا خو نو بیخي ځای نشته چې کښېنې. نو یو ګړی چې دلته ورته ودرېږي هم ښه خوند کوي. څوک لمبېږي څوک دلته بیخي ځینې خلک چې سهار راغلي هغه غرمه خوب لا کوي نو یو ګړی یو سترګه خوب وکړي بیا مازدیګر خوا یا دا وخت بېرته راپورته سي نو ځکه ټوله ورځ خو نن سړی خسته کېږي چې میله کوي. دا خوا هم ډېره ښایسته معلومیږي. د غر ډېره ښایسته منظره جوړه کړې ده دې خوا ته. اکثره وخت زه په دغه ساحه کې درېږم چې راسم که دا دې خوا ته غر دی پراخ هم ده ذکرا ډبرې ورغورځوي اوبو ته. دې خوا ته هم ډېر خلک ناست دي چې چیرې سایه یي بس هلته به خامخا یو څوک ناست اوس هم خلک ځینې را روان دي خو ډېر له دې خوا روان دي د ښار خوا ته یو نیم له هغې خوا را روان دي.
مسکلان اوسېد نو خدای ساته. د غرو سرونه ډېر خوند کوي وینې دا خړ غرونه دي خو بس دغه اوبو دا ټوله ساحه ښایسته کړې ده. دا و ارغنداو دا دې وکړي چې بس د پسرلي شپو ورځو کې مې خوند ورباندې اخیستی نو موږ هم ځو له دې خوا بېرته لمر دی په راباندې خوند به نه ورباندې واخلئ چې ویډیو درته وکړمه نو موږ هم بېرته ځو د کور خواته نو مازدیګری دی چې موږ ځان رسوو لاره م اکثره وخت بند دی. تاسو هم ښه وخت تر بیا د الله په امان.